منظور پښتینه چیرې ورک شوی ډېر تکړه تکړه پښتونه باندې د خالي بجلی ورته باله کړه اوس هغه پښتونه ځنې په جلیله کې پروته دي ځنې پښتونه دې پرې مړه کړل ځنې پښتونه یا نر هم مړه وي دا مو اول نه یا ورته ویلي وي چې دا منظور یا کټر جاسوس دی کاڼې په چار خو دا وه چې اول سر چې تو قربان کړی وای بیا ټولې پښتنې ویلي وای چې منظور پښتین ها سر قربان کا ایس ته بار خپل ته پریت یې دغه پښتنې لاندورا کې خپل پسینه خوري نه قسم پخته چې په تو باندې 15 منټه ټیم نه لګي خو دغه پښتنې د پورا خلیل چکړای وي چې غوډره کیم پښتنې انتشار خوشوي کیم پښتنه بدمعشون دي اله خلیل ورته جواب کړل وسته بار خپل ته پریت یې دا پښتنه ته مو اول نه یو ویل چې دا کټر جاسوس دی او دغه پښتنې د مو سره نه منله ایس دا پښتنه ورته تم شي چې پاته درته ولګي خلی دا خو کټر جاسوس و ایس دا بار خپل خېبینر ته کو په کمره کې خپل تنوس دی مړه ما کې سړی توستا چې تمره کس کې سړی پوس په سار وداري بیا سي سره پته کې چې دا د میش خیر خوا دی لږ کې د سړی شانګري کس دی شکل یې کس چې غوډره دا سلامونه پښتین دی د خدای پښتنه یې په سټ کړل دا اوس بار خپل ته غلې دی خپل دغه پښتنې لاندورا کو کانی په چار خدا وا چې اول سر چې تو قربان کړی وای دغه دنیا نه تللی وای بیا اوسې ټولې پښتنې ویلې وای چې صحیح پښتین و صحیح منظور پښتین و اوه وې ته میش خپل لاندورا کو مړه ما کا سړی قسم په خدای چې وطن ته تباه او برباد کړ ټول پښتنو د قسم چې ولړزول هغه پښتانه چې حاجي میرزالي خان انګريزون ته یو ریکارډ یې شای و چې دا داس پښتانه دي چې دا ډېر غیرتي پښتانه دي اوه ته څرنګه وخته مړه درې مړه قسم په خدای ته چې په زندګي او د خدای پاک نه وبخښي درې